کله هم چې تاسو خوراک وکړئ خوراک ستاسو په معده باندې بو جوړوي او د معدې سره سره ستاسو هغه خوراک زر نه هضمېږي او د نه زر هضمېدو سره سره ستاسو کمې ورکوټې کولمې دي او کمې غټې کولمې دي په هغې کې ډېر ټایم دپاره پاتې شي او کله هم چې د ډېر ټایم دپاره پاتې شي نو په هغه کې قبضیت راشي چې د قبضیت د وجې ستاسو د غټو بول کم رفتار دی په هغه کې ډېر زیات سختوالی او سلووالی راشي چې د هغه د وجې تاسو ته بار بار قبضیت کېږي چې د دې سره سره ستاسو په معده او ستاسو چې کمې کولمې دي په هغې باندې ډېر زیات زور او کله هم چې تاسو حاجت ته پاراسئ نو په هغې کې ډېر زیات ټایم ستاسو نه لګي او د دې سره سره ستاسو چې کوم غټ بول دی هغه ډېر زیات سخت شي چې د دې د وجې نه ستاسو کله هم چې حاجت ته زړه کېږي نو تقریبا 2-3 ورځې په دې کې تېرېږي نو د ټولو علاماتو دپاره او د ټول ترتیب دپاره زه تاسو ته په کور کې یو داسې علاج ښیم که چېرې دا علاج تاسو په دې ترتیب باندې شروع کړو نو ستاسو د معدې چې کوم بوج دی او ستاسو د غټو کولمو او د ورکوټو کولمو کې چې کوم سختوالی دی یعنې تاسو ته کوم قبضیت لګي دې دپاره بهترین علاج دی نو که چېرې تاسو په دې ترتیب باندې خپل خوراک شروع کړو او خپل علاج هم شروع کړو نو دا ترتیب او دا مسله به ستاسو ختم شي نو کله هم چې تاسو هر قسم خوراک کوئ د خوراک نه بعد هرګز اوبه مه څښئ او په شروعات کې تاسو اوبه څښئ او د هغې نه بعد تاسو په خوراک پسې هرګز څملې مه په هغې پسې 10-15 منټ تاسو پیدل مزل کوئ او د خوراک نه بعد هرګز تاسو چای مه څښئ ځکه چې دا ستاسو دپاره نقصان دی او دې سره سره کله هم چې تاسو بیګایي څملې نو 2 چمچ سپیغول تاسو په اوبو کې هم اچوئ شي یو ګیلاس اوبو کې او د هغې سره سره تاسو پپیو کې هم اچوئ شي دا تاسو بیګایي ټیم کې څښئ خو اکثر ځینې پیشنټ او مریضان داسې وي چې کله هغه پی اوس کي په هغو باندې بد راځي بد داسې راځي چې د هغوی په خېټه کې ګیس ترېنه جوړېږي د هغو خېټه کې اوازونه ترېنه جوړېږي د هغوی خېټه ورسره پړسېږي هغوی ته بار بار ډایریا کېږي یعنې د هغو خېټه ورسره خرابېږي وجې د دې نه چې په شودو کې زموږ سره لیکټوز ورته ویلی شي هغه وي او د انسان په معده کې لیکټیز انزایم ورته ویلی شي د هغې کموالی په ځینې مریضانو کې وي نو د هغې د وجې نه کله هم انسان پی اوس کي نو د هغه په معده او د هغه په کولمو کې دا پی په صحیح طریقه باندې نه هضمېږي نو بیا د نه هضمېدو د وجې انسان ته دا تکلیف ترېنه جوړ شي نو که چېرې تاسو کله هم پی څکئ او تاسو باندې دا علامات راولي نو د پی په ځای تاسو په اوبو کې 2 چمچ سپیغول هره شپه اچوئ او هغه استعمالوئ او د دې سره سره کریمافین په نوم باندې شربت راځي تاسو هغه ورسره هم استعمالولی شئ خو د ډاکټر په مشورې سره او د دې سره سره تاسو د معدې دپاره یو کپسول هم ورسره استعمالولی شئ خو د ډاکټر په مشورې سره د دې سره تاسو فروټ یعنې میوه دانه هم استعمالوئ ځکه چې په هغې کې فایبر دی او فایبر د انسان د بدن دپاره ډېر فایدهمند څیز دی چې د دې سره قبضیت هم ختمیږي او هغه سیستم هغه خوراک انهضام کوم چې زموږ ډایجسټیو سیستم دی هغې دپاره فایدهمند دی ځکه چې کوم انهضام او کومه هضمه زموږ کېږي دا د فایبر په مدد سره کېږي نو که چېرې تاسو فروټس او میوه دانه ډېره زیات استعمال کړو نو د هغې سره ستاسو قبضیت به ډېر زیات کم وي او کله چې ستاسو قبضیت کم وي نو تاسو ته د بواسیرو خطره هم کموي چې د دې د وجې نه بیا تاسو ته نه په هضمه کې تکلیف وي نه به د خېټې په سختوالي کې تکلیف وي او نه به تاسو ته قبضیت تکلیف وي نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ